بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ اکسس پروګرام کې په فارم باندې خبرې کړې وې کنه. نن بیا راځو اکسس پروګرام را خلاصو. اکسس پروګرام کې به په فارم باندې خبرې کوو. زه اکسس پروګرام را خلاصوم. معلومه ده که دا ځای لږ ورکړه، دا ځای ښي دا مخته شه. اوس صحیح شو؟ ښه. راځه اوس تېره ورځ موږ ګورې فارم جوړ کړی. زه به له دا سټوډنټ ټیبل څخه یو فارم جوړ کړم. راځم فارم ویزر ته. له فارم ویزر څخه به وروسته ما ته یو فارم جوړ کړو. ته هم له ټولو څخه راته جوړ کړه. نیکسټ که او په کوم شکل سره راته په تابلر شکل راته هغه هم ډیزاینو هم تېره ورځ کار وکړو. اوس راځو د دې ډیزاین برابرو. څنګه ډیزاین یې برابرو؟ ډیزاین ته به وروسته راوګرځو. اول به راسو دا رایټ کلیک به وکړو، ډیزاینو ته راغلو، دغه فارمټ به یې راخلاص کړو. دې کې هېڅ شی پاته اوس اوس بیا راځم دلته تاسو ډبل کلیک وکړئ، دغه پراپرټیز به راشي درته او دلته به چې انتخابي فارم. اوس ادر ورته انتخاب ده، د افه پاتې زده ورته سره کین که یس کوي. له هغه وروسته راځه فارمټن تر کوم ځایه پورې ویلی و؟ پیکچر ټایپ مو ویلی و. راځو اول سیده اوس دلته موږ څنګه کوو؟ پیکچر ته راوړو. اوس ګورئ دلته پیکچر شته نسته. که غواړئ چې مثال د بکګراونډ ته مثال چې راوړئ ډیټیلز ته پیکچر راوړئ، نو بیا به دلته کلیک کوئ. له کلیک څخه به وروسته راځئ، ګورئ دلته هم پیکچر لرو. که چېرته مثال دا نه دلته بېرته راځو چې ورته انتخابوئ، دا فارم ورته انتخاب کړئ. فارم ورته انتخاب کړو. فارم څه شو؟ فارم دغه ده. فارم ورته انتخاب کړو. له وروسته راځئ دلته چې شته پیکچر ته، دلته شیر دغه پیکچر ټایپ ته وروسته راګرځو. کلیک وکړه. کله چې کلیک وکړو اوس ګورئ تاسو ته چې شی راځي دا کوم ځای کې دي مثال هغه عکسونه دي. عکس به تاسو ورته انتخاب کړو. اوس دا عکس ورته انتخابوم. اوس ګورئ عکس راغی که رانغی بکګراونډ ته، خو څه رقم ده؟ ډېر غټ ده که نه؟ او بل په دغو ځای کې ټای اوس خو عکس راوړ. په دغو ځای کې موږ دوه شیان لینک لرو او شیرډ لرو. دا څه کار کوي؟ اوس دلته امیډیټ ورته انتخاب ده، یعنې که اوس زه په هغو عکس کې تغیرات راولم، په ډیسکټاپ څخه ګوره دا عکس پروت ده، په دې کې که تغیرات راولم، که یې ډیلیټ کړمه هغه هلته په هغو حالت پروت دی. دلته به ډیلیټ هغلته به وي. که چېرته مثال تاسو دلته ورته انتخاب کړئ چې شیر، نو بیا به څه کار کوئ؟ راځئ بیا اکسس ته راځئ. اکسس ته چې راغلی نو که چېرته مثال زه دا اوس ورته انتخاب کړم چې دا عکس سره کړم که دا ډیلیټ کړم، یعنې دا مې ختم کړو. له هغه وروسته راځئ دا عکس که بل شی یو شی به هم نه وي، عکس ختم شو. اوس که چېرته تاسو راسئ دلته ورته انتخاب کړئ چې لینک، دا به سره کمي لینک به ولري. مثال هغه کې استغرات راغلی، په هغو کې به هم تغیرات راځي. سره هم خلاصېږي انشاءالله. بل پیکچر که غواړئ چې ځل پیکچر ورته راوړئ، بیا راځم پیکچر باندې کلیک کوم. کله چې پیکچر باندې کلیک وکړو ورته دا عکس مې په کار ده. اوس ګوره عکس موږ ته راوړ. له هغه وروسته ټیلینګ ده. ټیلینګ څه کار کوي؟ اوس ګوره د عکس ډېر غټ ده، کم راغلی. که غواړئ چې نه دا دې د صفحه باندې منظم کړي، نو دلته اول چې دا ټیلینګ څو راته تکرار کړه، دا یس کړه. کله چې یس کړو اوس عکس به څنګه کړي؟ څو واره به تکرار کړي. خو اوس نه معلومېږي چې دا اوس څو واره تکرار ده. ګوره که دلته راسم اوس شاید درته وښیي تکرار کړی ده که نه تکرار نه ده تکرار کړی. ولې نه تکرار کړی؟ چې عکس غټ ده. په دې باندې بېرته رایټ کلیک کوو، ډیزاین ته راځو. ډیزاین ته چې راغلی په ټیلینګ هم سره خلاص و. عکس یو څه کوچنی راغلی، بیا یې بیخي کوچنی درته کوي، څو وارې درته تکراروي. دا په هغه کې هم سب ډیسکټاپ صفحه شته. له هغه وروسته راځو ګورئ بیا په دغو ځای کې پیکچر الاینمنټ لرو. په کوم طرف کې دی؟ اوس سنټر ته انتخاب ګورته دا چې ټاپ لیفټ چپ طرف دی، ټاپ رایټ فاس طرف ته. دا مثال الاینمنټ دی سنټر کې دی. مثال ګوره بټن رایټ دی، مثال بټن لیفت طرف کوم طرف دا ورته انتخابولی شو. انتخاب ګوره چپ طرف بټن لیفت ورته انتخاب شو، که انتخاب نه شو ګوره چپ طرف درته ښکاري. او که چېرته مثال ورته وایي چې نه فرام سنټر له سنټر څخه دی، اوس ګوره ټول په مابین کې درته ښکارېږي. او بل پیکچر دلته لرو. ګوره اوس دا پیکچر خو دا غټ ده ډېر که نه؟ که غواړئ چې نه ما ته که غټې که وړکۍ ما ته په اندازه راته وښیي. اوس کلیپ ده سټریچ ورته انتخاب ده که که عکس کوچنی درته غټوي او که غټې درته راکوچنی کوي، دغه په هغه یې درته برابروي. دا کوم فارم چې تا جوړ کړی ده. اوس هم سر خلاص انشاءالله. بیرته راځو درته ورته وایي چې نه سټریچ کوی ما زوم یې که زوم هم په دغو شکل سره ده. ګوره زوم یې درته زوم کوي، مثال هغه صفحې ته یې برابروي. او که چېرته مثال تاسو د نور څخه ورته هوریزنټل فقط سټریټ کړه، هوریزنټل یې سټریچ کړه. اوس یې هوریزنټل درته برابر کړه، خو ورټیکل پسې نه ګرځي. صحیح شو؟ او که چېرته مثال وایي چې نه داسې مه کوه، بیرته دلته راسه هوریزنټل ورټیکل ورته انتخاب کړه. بیا به څه کړې؟ فقط ورټیکل به درته برابروي، په هوریزنټل پسې له دارې نه ګرځي. کنټرول یې کړه، کنټرول ډب لیکه. اوس راځه اوس ورته ګورئ ورټیکل یې زده برابر ده، هوریزنټل یې څنګه ده؟ نه ده برابر.
بیرته راځه بیا به رایټ کلیک او رایټ کلیک چې وکړو که چېرته مثال غواړئ چې دا بیخي نه غواړم بیا به تاسو راسئ پکچر ته چې راغلی دا به ورته انتخاب کړئ دا لرې کړئ یس یې کړئ انټر یې کړئ یس یې کړئ اجازه ده د څخه وروسته عکس څه شو عکس پاک شو له هغه وروسته راځه دوی کې ویت لرو اندازه لرو دغه فارم غواړي چې کوچنی او غټ کې داسې کاش کې ګوره غټ څوک غټ نه شو غواړي اوس اندازه دلته درته ښیي ګورئ په ویت کې 7.8 ده ګوره اجازه ده 8.4 دا ورته انتخاب کړ ورته نه زه دا لاس غواړم لاس ورته ولیکئ انټر یې کړه ګورئ اتوماتیک دلته اضافه شو که اضافه نه شوه نو اتوماتیک هم کولی شي او له ویت نه هم کولی شي او په دې ځای کې ګورئ چې څه شي مهم دی چې پرېږدو او په هغو پسې بیا سر مخ کوه انشاءالله راځي درته صحیح شو بل له هغو وروسته اټو سینټر لرو اټو سینټر څه کار کوي اوس راځم کنټرول اس کوم یا کنټرول ډبل کوم اوس که چېرته دا فارم څنګه کوم راخلاص کړم دا خو راخلاص و سینټر کې راخلاص و که راخلاص نه شو که غواړئ چې نه درې په سینټر کې نه راخلاصېږي بیا راځه په دې ډیزاین باندې کلیک وکړه ډیزاین چې کلیک وکړو له هغو وروسته راځه دلته ګوره چې لرو اټو سینټر لرو دا ورته نو کس دا دې په اتوماتیک په سینټر کې نه راخلاصېږي اوس راځه دا راخلاص کړه سینټر کې اوس راخلاص و نه سره راخلاص اوس فارم غټ د ځکه راشي سینټر کې درته ښکاري کوړکای بیا ښه درته ښکاري صحیح شو له هغو وروسته بیا په اټو سینټر څخه وروسته اټو ریسایز لرو اټو ریسایز څه کار کوي دا به زه بېرته ورته ایس کړم صحیح شو اوس که چېرته مثال زه دا فارم دې خواته راکش کړم دا مې دې خواته راکش کړو فارم نه معلومېږي که نه معلومېږي اوس کنټرول ایس یې کړم کنټرول ډبل یې کړم اوس که چېرته دې باندې کلیک کوم خو بیا هم ماته فارم څنګه ښیي بشپړ ښیي که غواړئ چې اټو ریسایز ورته نو کړي بشپړ چې دلته څنګه ښکارېږي په دغه شکل سره راته وښیه نو بیا به راځئ دلته چې راغلی دغه اټو ریسایز چې دی دا ورته سره کړم که دا نو کړه کله دې چې نو کړو کنټرول ایس یې کړه کنټرول ډبل یې کړه اوس راځه کلیک وکړه فارم په یوه شکل سره درته ښیي که نه ښیه کوم شکل ستاسو هلته درته معلومېږي صحیح شو او که نه غواړئ بېرته رایټ کلیک وکړه ډیزاینونو ته راسه ډیزاینونو ته کله چې راغلی دلته ورته وایه د اټو ریسایز څنګه کړه دا ورته یس که کله دې سیس کو اوس دا که هر څومره خپل اندازه یې درته ښیي د فارم چې څومره یې مشکل خو نشته پوه خو اوسئ پرې له هغه وروسته بارډر سټایل لرو بارډر سټایل څه کار کوي دې باندې کلیک کوو اوس ګوره بارډر سټایل دغو ته وایي کلیک دا فارم به راخلاص کړي دا بارډر سټایل دغه دې ولري که دې ونه لري رایټ کلیک وکړه راځه اوس ګوره موږ خو ویلو چې فارم خو نوټ پاډ هم ده که نه نوټ پاډ راخلاصوو دا نوټ پاډ چې ده ګوره کوچنی کېږي او غټېږي که نه غټېږي دغو ته راسئ دلته کلیک وکړه ګوره کوچنی کېږي غټېږي او له یوه ځای څخه بل ځای انتقالېږي خو نو د ران پروګرام راخلاصوو ران پروګرام چې راخلاص کړو اوس ګوره دا انتقالېږي که نه انتقالېږي غټېږي کوچنی کېږي نه غټېږي نو اوس دلته هم په دې دغو فارم کې داسې چل کوو اول چې دا ګورئ تاسو راسئ بارډر سټایل ته راسئ بارډر سټایل ته کله چې راغلی سایزیبل انتخاب ده سایزیبل په معنا دی څه اوس کنټرول ایس کنټرول ډبل که کله چې کنټرول ډبل کړو دلته کنټرول ډبل پرېس کوم اوس راځو مثال هم یې کوچنی کولی شو هم یې غټولی شو ګورئ دلته راسئ هم یې غټولی شو هم یې کوچنی کولی شو هم یې له یو ځای څخه بل ځای انتقالولی شو خو راځم دې رایټ کلیک کوم ډیزاین ته راځم بیا راځم بارډر سکرول بارډر ته راځم بارډر سټایل یې څه رقم یې ورته سایزیبل دی نه دین دی دین ستاسې نری غوندې درته راځي ګورئ اوس راځو دلته اوس که اوکې کړو دغسې ده ګوره داسې په نري شکل سره هغه اوس داسې ده له یوې خوا هم څه رقم کېږي غټېږي کوچنی کېږي ګوره بیخي هغه علامه نفرازي چې دی ورته غټ او کوچنی کړو او بېرته راځو د دې ډیزاین ته ډیزاین یو ته چې راغلو د هغه وروسته بارډر سټایل دین څخه وروسته تاسو ورته انتخاب کړئ چې ډایلاګ ورته انتخاب کړئ ډایلاګ څخه وروسته دا کنټرول ایس کړئ کنټرول ډبل یې کړه اوس راځه کلیک وکړه اوس په دې کې هم په هغو شکل سره ده نه غټېږي او نه کوچنی کېږي ډایلاګ شکل سره درته کوي او که نه غواړې بېرته کلوز کله کلوز څخه وروسته بېرته ډیزاینونو ته راسه ورته دا سایزیبل دی څنګه دی سایزیبل یعنې څه رقم یې کړه غټ او کوچنی دی کېږي او که نه ورته انتخاب کړي بیخي به شي دغه هغه به بارډر به څنګه شي بیخي به یې ونه لره راځه کلیک وکړه اوس بارډر شته نشته بېرته راځه کلیک وکړه ګورې په دغو کې په ډایلاګ کې خو سره خلاص و راځم دا بېرته ورته څه شی کوم کوم ځای و بارډر سټایل و دا به بېرته ورته سایزیبل کړم صحیح کنټرول ایس کنټرول ډبل یې کړه اوس راځو دغو چې بټنونه لرو که نه لرو اوس راځم مثال دا ډایلاګ ورته انتخاب کړئ ډایلاګ ورته انتخاب کړو اوس کنټرول ایس کې کنټرول ډبل یې کړئ اوس راځئ مثال ډایلاګ ګوره بټنونه یې څه کړو ډایلاګ سره دا فرق ده صحیح شو کوم بټنونه یې پاک کړو آفرین فقط کلوز بټن یې پرېښودو صحیح شو له هغه وروسته بیا راځو بارډر سټایل ته کله چې راغلی د لاندې ریکارډ سلیکشن لرو ریکارډ سلیکشن څه کار کوي اوس کنټرول ډبل کوم تاسو دا فارم راخلاص کړئ دا خط خو وینئ دا ریکارډ څنګه کوي
سلیکټ کوي انتخابوي ورته دا ریکارډ سلیکټور چې دا څنګه که دا لرې که دا داسې ورته راځه ریکارډ ډیزاینر ته راسه دا ریکارډ سلیکشن چې دا ورته څه رقم که فقط دا ورته نو که نو دې که کنټرول ایس که کنټرول ډبل که اوس راځه په دې باندې کلیک وکړه هغه به څه کړی آیفا کړی ختم کړو درته له هغه وروسته بیا راځو له ریکارډ سلیکټر څخه سلیکټر څخه وروسته نیویګیشن بټن لرو نیویګیشن بټن در معلومیږي کوم بټن ویل کېږي راځو مثال دا بټن خلاصو دا بټن د نیویګیشن په نامه یادوي صحیح سو که غواړئ چې دا څنګه کې دا ختم زه دلته ډیزاین ته راسه د نیویګیشن بټن ورته څه رقم که نو که دا د نو که کنټرول ایس که کنټرول ډبل که اوس راځو فارم راخلاصو فارم کله سره خلاص کو اوس که چېرته مثال دغه ته وګورئ دا نیویګیشن بټن یې څنګه سوې دا پاک شوې له منځه ولاړې راځو په دې باندې رایټ کلیک او ډیزاین ته ډیزاین روز څخه وروسته په دوجه له نیویګیشن پین په بخښنې سره دلته له نیویګیشن بټن څخه وروسته نیویګیشن کپشن لرو دا کوم کار کوي اوس که چېرته مثال دغه بېرته زه ورته آن کړمه یس یې کړم نو دا نیویګیشن بټن به موږ سره راسي کنټرول ډبل کنټرول ایس کنټرول ډبل کوئ اوس دلته ګورئ نوم خو در معلومیږي انشاءالله دوه ځای کې ریکارډ لیکلی که غواړئ چې دې ته چیر کې یو نوم ورکړې نو بیا به راځئ دلته نیویګیشن کپشن نه استفاده کوو دوه ځای کې به تاسو نوم ورته لیکئ اوس راځو کله چې مثال دلته نیویګیشن کپشن ته راغلی دوه ځای کې به تاسو نوم ورکوئ چې څه نوم ورکوئ زه مثال ورته لیکم چې بټن صحیح سو بټن مې ورته ولیکلو هغه وروسته راځه کنټرول ایس یې که او کنټرول ډبل یې که کنټرول ډبل یې ولیکلو هغه وروسته کله چې مثال دا راخلاص کړې اوس ګورئ دلته چې لیکلې بټن یې لیکلې دوه ځای ته تاسو نوم ورکولی شئ او که نه غواړئ بیخي یې نه لرې کوئ بېرته راځو ډیزاینر ته له ډیزاینر څخه وروسته په نیویګیشن کپشن څخه وروسته دلته ډیویډینګ لاین لرو دا څه کار کوي اوس که زه راځم دا بندوم کله چې مثال دلته راسم دغه هیډروپټر کې چې دی مثال دو ځای کې یو لاین وجود لري نسته اوس هیډر پټر هم ورته اضافه کوم یو ته هم یو رنګ ورکوم تر څو سم درته ښکاره سي زه هیډر کې کلیک وکړئ له هغه وروسته رایټ کلیک وکړئ فعل یې سیده ورته رنګ ورته چینج کړئ مثال دلته راځم ورته یې دغه رنګ سره کړم او دلته هم کلیک کوم له دې څخه وروسته مثال دلته هم دا رنګ ورته انتخاب کړو کنټرول ایس یې کوئ ښه دا مې کنټرول زیډ کړو بخښنې سره راځم دلته ورته سره کمې کړه دا ورته په دې رنګ کړه کنټرول ایس کړه کنټرول ډبل کړه اوس راځو ګورو په دوه ځای کې یو لاین نشته که نه اوس راځو بیا په دې رایټ کلیک او ډیزاینر ته کله سره راغلی له هغه وروسته به تاسو راسئ دوه ځای کې ډیویډن لاین ورته یس کړئ کله مو چې یس کړو کنټرول ایس کړه کنټرول ډبل کړه اوس د کنټرول ایس کنټرول ډبل کړو ګوره دا تور لاینونه یې سره پیدا کړو دې ته ډیویډ لاین ویل کېږي که نه غواړئ بېرته دا ورته څه رقم کړئ دا ورته نو کړئ سر خو خلاصېږي انشاءالله زه به دا بېرته ورته نو کړم بل سکرول بار لرو سکرول بار څه کار کوي اوس ګوره فارم را خلاصوم دلته سکرول بار ده که نشته زیات شاګردان دي ځکه دلته سکرول بار راغلی که غواړئ چې مثال کوم طرف ته ده هوریزنټل ده که نه ویرټیکل ده هوریزنټل شته نشته خو کله چې مثال دا فارم زه کوچنی کړم نو فارم سیده ماته ما کول کړی نه کېږي دلته بېرته دا فارم ورته برابر کړو چې ډایلاګ مې ورته انتخاب کړی دا به چېرته سایزیبل ورته انتخاب کنټرول ایس کنټرول ډبل کړه اوس راځو مثال دا راخلاصوو که چېرته زه مثال داسې کوچنی کړم اوس دلته هم څنګه سو سکرول بار پیدا سو اوس راځه په دې رایټ کلیک وکړه ډیزاین ته راسه ډیزاینر ته کله چې راغلی موږ دلته سکرول بار لرو سکرول بار یې څنګه کړی بات ورته انتخاب کړی چې دواړه طرف دې څنګه چې ولري خو که چېرته وایي چې نه بیخي نه درته انتخاب کړه دا سکرول بار به څنګه وي بیخي به نه وي خو که چېرته مثال تاسو دغه شاګردان زیات دي اوس که نه درې تاسو به فقط دا شاګردان کوي که ته پورته تللی سئ نه نو په دغو حالت کې بیخي نه داسې ورته انتخاب کړئ چې مثال تاسو ورته انتخاب کړئ نیدر دلته ورته انتخابوئ که غواړئ نیدر نه غواړئ دلته ته هوریزنټل یې کړه هوریزنټل فقط سره کمې درته کړه کنټرول ایس کنټرول ډبل کړه اوس یې ګوره هوریزنټل درته پیدا کوي فارم خو غټ ده که نه داسې به یې کوچنی کړم ګورې د هوریزنټل وینې پیدا یې کړو اوس ویرټیکل نشته غواړئ چې ویرټیکل هم راسي نو فقط غواړئ چې فقط ویرټیکل راسي نو بیا به راسي دلته سکرول بار ته راغلی دا ویرټیکل هوریزنټل په څه شي بدل کړئ په ویرټیکل هم تبدیل کړو وروسته کنټرول ایس کنټرول ډبل کړه اوس راځي مثال کلیک کوو اوس ګورئ فقط هوریزنټل راغی که رانغی اوس راځي مثال داسې هر څومره دې خواته رانږدې کړئ ویرټیکل هوریزنټل پیدا کېږي ته ګټه اوس ښایي ګټه یې دا ده چې داسې لاندې به راځي نه اوس ډبل مو ورک کړه که نه ورټیکل ګورئ تاسو اوس دا شاګردان چې دي عمودي پراته دي که افقي لیست یې دا په رو کې ده استاد نه نه اوس ګوره دا دې خواته داسې ورټیکل پراته دي که داسې هوریزنټل دا لیست یې لیست داسې ویرټیکل ده ګوره لاندې راځم یو بل شاګرد ښکارئ بعضې لیستونه چې مثال تاسو داسې پراته داسې هوریزنټل پراته بیا فقط دا ورته انتخابولی
اوس هم سر خلاص ان شاء الله. او که بات ورته انتخاب کې بیا څه رقم کوي بیا دواړه طرف ته راولي. راځي مثال ګوره دلته ورته انتخابو ورټیکل ورته انتخاب د درته د بات که بات اسکول ورته کنټرول اس کې کنټرول دبل کې اوس راځي بیا دواړه خواته به دواړه خواته چې وی ګټه ده خدای کنه ګټه کور راحت ولې پوره اوس دا بټن یې مثال څه برابر کړی چې دای په ورکړه خو بس دا د دې علت سیده دلته بیا په فارم کې ده. دا خو اوس ګوره موږ ساده فارم جوړ کړی صحیح سو کله چې ډیټابیس یو ډیټابیس جوړوي بیا په وجه کې دا به ټول په ان کوو بندو به بیا ساده فارم در پکې مثال خبرې لاګین فارم در پکې اول صفحه تاسو داخليږي نو اوس دلته شاګردان دي پیغو صفحه کې خو نه وي فقط خط داسې رواني نو پیغو چې بس قربا خې خاريږي که فات خاري اوس هم سر خلاص ان شاء الله سم داسې کله ورسته ورسېدي بیا ورسته صرف خلاصېږي صحیح سو له ورسته راځلو اسکرول څخه وروسته کنټرول باکس لرو. کنټرول باکس خو در معلوم ده چې ته ویل کېږي ګورې موږ دا بټن وینو دلته هم لرو او دلته هم لرو دې ته کنټرول باکس ویل کېږي. ورته دا څنګه که دا ختم که راځو کنټرول باکس دا ورته څه رقم که یس یې که نو یې که نو یې که کنټرول ایس یې که او راځه مثال کنټرول ډبل یې که اوس که چېرته مثال دلته راسې کنټرول باکس یې کړی دی ختم کړی دی بېرته راځو مثال دا ورته څه رقم که دا کنټرول باکس بېرته ورته یس کندا براولي. بل کلوز بټن راته څه رقم که یدي خو کار دی نه کوي کنټرول اس کنټرول ډبل که اوس راځه دا خلاص که ستا که نسته کار کوي نه کوي ولې ځکه ستا څه رقم کو بندم کو بېرته مثال تاسو ورته راسئ دلته ورته وایاست دا کنټرول کلوز بټن څنګه که یس که نو بیا به کار کوي. بل دلته مین ماکس بټنز دغه مینیمایز او مکسیمایز مینیمایز او ريستور داون کنه دا څنګه دا دی کړي نه اوس ګوره چیرته انتخاب دی دلته ورته انتخاب دی چې بات انیبل څنګه دی دواړه د کار وکي او که چیرته مثال ورته سي ماکس انیبل دغه ماکس ورته فعال او بل څه څنګه غیر فعال کنټرول اس کې کنټرول دبل کې اوس راځه ګوره دا څنګه کو غیر فعال کو او ماکس د څه رقم کو درته فعال کو کوالس دا غیر فعال دا فعال بیا به رائټ کلیک وکړئ ډیزاین ته راسي ډیزاین ته سراله لغور سره راځو درته راسي درته لدار ورته انتخاب کړئ سیمن انیبل ورته انتخاب کړئ لغور سره راځه کنټرول اس کنټرول دبل کا اوس راځه کله چې انسان ته رااله اوس دا غیر فعال کو داسته او کوالس ټول فعال بیا به راځي چې رائټ کلیک وکړئ ډیزاین ته راسي ډیزاین ته سکل رااله بیا به تاسو راسي درته ورته انتخاب کړئ شي نه ورته انتخاب کوي بیخي دی نه ای او که چېرته مثال بات ورته انتخاب کې نو بیا دواړه به اجازه او که چېرته دغه کلوز بټن ورته یس کې هم کار به وکړي. اوس راځو مثال کنټرول اس کوئ یا کنټرول دبل کوئ اوس راځو دې باندې کلیک وکړئ ګوره ټول راغلو که رانغلو بېرته راځو رایټ کلیک کوو ډیزاین ته کله چې راغلی له وروسته دلته کلوز دلته موبایل لرو یو موبایل کې وای نور بیرته راځو نور درسته ګرځو سیسو کنټرول اس کنټرول دبل اوس راځو در خلاصو دلته چې انتقالي کنه انتقالي ورته د جای نه خوري څوک د نس انتقال ولا راځي بیا به ډیزاین تر راځي ډیزاین سره لې دا موبایل چې دا څنګه کوي ورته دا نو کې کله چې نو کنټرول اس کې کنټرول دبل کې کنټرول دبل څخه ورسره خلاصي اوس راځي د هر څومره کش کې دي ها کوشنه کېږي او غټېږي خو څه رقم یو جهت خبر دی نه انتقالېږي که غواړئ چې کوچنی او غټ هم نسي بیا به کوم چل ورسره کوئ بېرته به تاسو راسئ ګورئ دا بارډر سټایل کې به چې ورته انتخاب کوئ ډایلاګ ورته انتخاب کوئ به مثال هغه سایزبل دین ورته انتخاب کوئ صحیح سو کواسې نه ده د انتقالېږي دا موبایل ورته یس کله ورته کنټرول اس کنټرول دبل که اوس راځئ بیا کولی شئ مثال د یو ځای څخه بل ځای انتقال کړئ اوس راځو دا خو م راوړ خو دا غیر منظم ده څنګه غیر منظم ده دا ډیټس ده ښکارېږي ولې ځکه چې دا کالمونه څنګه دي کوچني دي مثال راځو دلته اوس که بلانس ورته راسي دا به دلته هم داسې هش علامه راځي غواړې دا منظم کړي څنګه منظم کړو رایټ کلیک وکړه ډیزاین ته کله چې راغلی له هغه وروسته اوس دا خو ویلی چې هیډر ویل کېږي ډیټیل ویل کېږي او فوټر ویل کېږي اوس راځو عنوان نه ټول داسې انتخاب کړي کله چې عنوان ورته انتخاب کړو ورته دا اول به فارمټ ته فارمټ ته سره راغلی ورته دی په کوم هغه سره یې فونټ سره په ټایم نیو رومان سره تاسو هر یو څه استفاده کوئ صحیح سو او په کوم رنګ سره دی مثال ورته چې په تور رنګ سره دی بولډ دی که نه دی ورته بولډ همې دا خو برابر شو دغه عنوان چې د غواړي سړانګي کې مثال ورته چینج کې ورته چینج کې زه مثال ورته لیکم سټوډنټ انفارمیشن صحیح شو سټوډنټس انفو ورته لیکم انفو ورته ولیکل خو بیا د لاندې هغه انتخاب کې انتخاب لیکل دی جای داسې ونیسه داسې کش غټ بسي او دا راوړه چیرې سینټر ته د وروسته دا برابر دا فاته سو دا خو اوس جوړ کړو خو
خو څه رقم دي دلته سم مثال نه معلومیږي چې دلته هر ډیټ د ډیټ د چی ده کنه نو تاسو به دا داسې انتخاب کې کرنسي جوړه انتخاب کړل غوړه داسې یو خطا کاش کې اوس به دا څه رقم دا به یو څه غټ سي غواړي چې ټول یو خطا بوځي نو بیا راځي دا ټول داسې تر انتخاب کړه داسې ټول انتخاب کړو دا یو څه دی خو چپ طرف ته راوړل داسې د مثال داسې غټه اندازه کړ دوه اندازه مې کو دا ورسره بیا کول پیږي چې یو کې تغیرات اول ټول کې برازي سې سو هغه ته هم بیا راګرځو دا مثال انتخاب کړئ چې انتخاب کو دی خو تر راوړل رول آی ډی سي د مثال په دومره اندازه دی سې سو او دا نور چې مثال فیس د هم یو څور ته غټ کړ فیس راځي مثال شپونی سي یو کلیپ وګي رائټ وګي نو هغه د سره کین کې غټيږي دا دوه هم دی خو تر انتقال کې چې دا بل د مثال کې فټ نشي اوس راځي مثال دا هم دی خو ته انتقال په دوه اندازه او فیډ هم یو څور ته غټو شپونی سي یو کې رائټ چې دا غټوي یو کلیپ په بیرته کوښنه کوي او کوالي سي ټیکل مودیو په کې غټ کې بیا برازیل شپ یو کې اپ یو کې ډاون څخه استفاده کوي سو بالانس می هم مثال په دومره اندازه کو دا اندازه جوړ ته وټاکله له غورو سره د مثال دا کومه زیات اندازه د څنګه کدا او ترانیزه کنټرول اس کنټرول دبل ک اوس فارم ترازو فارم ګوري څه اندازه ښکاری کنه ښکاریږي اوس هغه په تاریخونه هم څنګه دي ټول ښکاریږي خو غیر منظمي په کونجه کې د ګوره داسې د کوشنی دی او د مثال دا غټ رغلې نه مو پادر نه په دې رائټ کلیک وکړه ډیزاین یو ته راسي ډیزاین یو ته سره لیدا به داسې انتخاب کې کله انتخاب کړو شي پونی سره داسې یو کې اپ بٹن باندې کلیک وکړه دا داسې ور پورته کا اوس تقریبا یو اندازه برابر سو که برابر نه سو اوس دا خالی ځای کې پرېګ دی بیا څه کوم چل کې کنټرول اس کې کنټرول دبل کا اوس کې چرته کلیک وکړو په دې باندې فارم منظم سو خو د هر یو فلټر باندې څنګه چل ده فاصله ستا وارس دا هم ختمه کې نه بیا به تاسو راسي دلته کله سره لید دا ورته صفر که صفر د کو کنټرول اس کنټرول دبل کا اوس راځه کلیک وکړه بیا اندازه څنګه سو کم سو اوس بیا هم اندازه ستا ویني کامه دا هم وارس ختمه سي دا اوس کومه اندازه ده دا برسره ویني د فیلډو په سر دا اندازه دا ټول انتخاب کې دا داسې پورته انتقال کې کله کنټرول زیټ کومه د سپورت انتقال کوي اوس راځي دا بیا د سپورت کې کله سپورت کنټرول اس کې کنټرول دبل کې اوس راځي هغه اندازه مکمله څه سو ختمه سو سلام خلاصي ان شاء الله بس مختنه جو تر دې ځای هم سر خلاص ان شاء الله مشکل خو نه لري سوال پښتنه هم نه لري سم ده سبا ته ان شاء الله بیا په بټنو باندې غي کو بټن خو لیست ان شاء الله فارم ډیزاین ته بده دا بټن خو درمان نه دا خو تیاری جوړ کړی دی بټن یې چې دې باندې کلیک کلوزيږي موږ به څنګه جوړو سایسو او د فارم په هغه بوغه دا کوم ډیزاین نشي دی سایسو خاطر دې کوم سوال پښتنه نه لري مشکل هم نه لري نو دا د نن ورځې درس سبا ته ان شاء الله په بیا د فارم په ډیزاینر باندې خبرې کوو سیدا